دا غیر به دا سوال لے چې یو سړی په کور کې دن نه وي او دی مونځ کوي، نو آیا په دې مانځه کې دې ښځې ته امامتي ورکولی شي او که نه؟ ښځه ورسره په کور کې راشي، ښځې ته یې راشي پلانۍ نن مونځ کوو په جمع، نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې فرضي مونځ خو به دا سړی لازم د مسلمانانو سره به جومات کې کوي، دا په ده باندې لازم دي، الا دا چې عذر هغه جدا مسله او د دې لپاره نه دي جایز چې د ښځې سره به کور کې ولاړ یو. موږ هم وایي چې جمع وکړه کور کې جومات کې نه وي، زه ولاړ وم وړو د مور سره اولته مې جمع وکړه، نو دا د بېلمازه خلکو لپاره څه عذر پکار دی. که داسې ووایي چې دا کار جایز شو، نو خلکو د ټیکهدار او د کمپنۍ دې دله څه مونځونه پرېښودي دي، بیا خو به بلکل پرېږدي وي جایز هم جایز دی چې کور کې به یې کوو. نو سړی بغیر د عذر نه په کور کې فرضي مونځ نشي کولی، او که ویې کو نو د دې جمعې د پرېښودو د لاسه دی ګناهګار دی او په ګناه کبیره کې واقع دی. رسول صلی الله علیه وسلم من سمع النداء، یو سړي چې بانګ واورېد او مانځه له رانغی فلا صلاة له، د ده مونځ نه کېږي الا من عذر، مگر دی که معذور وي. عبدالله بن عباس ته چا وي ما هو العذر؟ وي دا عذر څه دی؟ وي المرض والخوف، بیماري یره، دشمن نه یره، حالات امن نه، دی به ځان یري کور کې مونځ کولی شي. او پر رسول صلی پسې بوډا سړی راغلی، یا رسول الله لیس لی قائد یقودني الى المسجد، یا رسول الله څوک راسره نه چې جومات ته مې بوځي. او بله دا چې په لاره کې ځناور راځي او تیرې دي او شپې دي او بارانونه دي، اوس ګوره بوډا دی او ړوند دی او څومره خبرې وکړې، یا رسول الله کور کې مونځ کولی شم؟ رسول الله ته بانګ اوري بیا واورم، بیا به لازم راشي. د دې نه ثابته وي چې سړی فرضي مونځ دا به لازم په جومات کې کوي. په کور کې دننه نفلي مونځ کول او په هغې کې ښځې له امامتي ورکول دا جایز دي. شریعت په رڼا کې، قرآن او حدیث په رڼا کې دا کار بلکل جایز دی، خو دومره ده چې ښځه به ځان سره کوم ځای کې ودرئ؟ شاته به یې ودرئ. لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې انس بن مالک رضی الله عنه کور ته تلل او هلته یې مونځ پړاو، نو انس بن مالک رضی الله عنه سره په خوا کې ولاړو او ښځه کوم ځای کې ولاړه وه؟ هغه شاته ولاړه وه. نو ښځه به اگر که یو سړی ده یو ښځه ده، دا ښځه به شاته ودرېږي، سړی به مخې ته ودرېږي، بلکې چې ښځه د سړو سره په یو صف کې نشي ودرېدلی. او فرضي مونځ کې امامتي کولی شي چې کله لکه دا سړی اوس معذور دی، مونږ به وایو چې په دې سړي باندې لکه مثال کې شریعت ورته ویلي چې ته کور کې کولی شي، یاره راځه، او دی کور کې مونځ کوي او فرضي مونځ کې ښځې ته وایي چې راشي ته ودرېږي، امامتي ورکولی شي. او دا یو ایماني منظر دی، کېدای شي ډېر خلک دې ناشنایي چې کور کې به سړی مونځ کوي او ښځې له امامتي ورکوي، دا یو ایماني منظر دی. او دا هغه خلک دې نه خبر دي چې هغه د دې مسلې نه یو خبر دي، بل دا چې د هغوی شوق دی د مونځ. اوس خاوند پاڅېدو د شپې تهجد کې اوږده اوږده ښکلی قرآن وله ورځي، ښځې ورته وایي زه به درسره م ودرېږم، ته قرآن ښکلی وایې لږ په تیزه وایه زه به یې هم اورم. نو داسې ښځه خاوند ته میلاوېده او داسې خاوند ښځې ته میلاوېده، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، د خوش قسمتو خلکو نصیب دی. زمونږ ته الټه قارېږي او داسې زمونږ خوب دې خراب کو. نو فرق دی په دوی کې، په هغو کې دا خلک چې کوم دي دوی ته دا خبره ناشنا ښکاري چې لا داسې هم کېږي او بلکل داسې هم کېږي. او الله سبحانه تعالی زمونږ زنانه زمونږ ماشومان الله یې ټول دینداره جوړ کړي. والله اعلم.